د وایس اف امریکا ډیوا د فیسبوک پاڼې د لارې د خبرونو تفصیلات وړاندې کولو لپاره زه کلثوم کاکړ ستاسو مخ په وړاندې راغلې هیله ده چې ټول به جوړ روغ یاست او ښه وخت به لرئ. هم د مهم خبرونو تفصیلات تاسو ته وړاندې کوم چې د پاکستان مرکزی حکومت او د بلوچ کمپرست ګوند بلوچستان نیشنل پارټي ترمنځ په حکومتي اتحاد کې د بیا شاملېدو په سر خبرې ناکامه شوې دي او دغه پارټۍ مشر سردار اختر منګل وایي چې حکومتي ائتلاف کې بیرته شاملېدو اوس د هغه د وسه بهر خبره ده او دا چې په دغه فیصله کې د هغه د پارټۍ د ټولو غړو رایه شامله ده. خو حکومتي نمایندگان او مرکزی وزیرانو پرویز خټک او اسد عمر هیله ښکاره کړې ده چې اختر منګل سره به نورې ناستې هم کوي او دغه د ګوند ټولې ګیلې به ختموي. د بلوچستان نیشنل پارټۍ مشر اختر منګل روانه اونۍ د حکومت ائتلاف د وتلو اعلان کړی و او ویلي و چې بلوچستان ته د حقونو ورکولو په اړه ورسره حکومت کمې ژمنې کړې وې سرته نه دي رسولې. د جمعې په ورځ د پاکستان د دفاع او پلان جوړونکو مرکزی وزیر اسد عمر د حکومت په استازیتوب اختر منګل په جرګه ورغلی و او هغه دا خواهش کړی و چې باید بیرته حکومتي ائتلاف کې شامل شي. د حکومت سیاسي مخالف ګوند پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې د اختر منګل اوس حکومت سره د ملګرتیا کولو جواز نه لري او حکومت په نورو ائتلافي ګوندونو هم غږ کړی دی چې باید د موجوده حکومت ملګرتیا سره لاس واخلي. د بلوچستان نیشنل پارټۍ لخوا حکومتي ائتلاف څخه د وتلو اعلان وړاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت کامې اسمبلی کې د اتحادیانو په مرسته د 180 د غړو ملاتړ په لاس کې لرلو خو د بي ان پي حکومت څخه د جلا کېدو وروسته اوس دغه شمیره 182 ته راکمه شوې ده. بل خو بیا د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان په میرعلي سیمه کې ځایي خلکو او طالب علمانو په خپلو علاقو کې د انټرنیټ سهولت ترلاسه کولو لپاره احتجاج کړی او میراشاه او بنو ترمنځ د تګ راتګ لویه لاره په احتجاجي توګه بنده کړې. احتجاج کوونکي وایي چې د ملک د نورو برخو په ډول دوی ته هم بنیادي حقوقونه دي ورکړی سي. په احتجاج کې برخه اخیستونکي زده کوونکي وایي چې حکومت په قصدن سره د دوی په علاقو کې انټرنیټ سهولت نه ورکوي او دغه سیمه د نړۍ او د هیواد د نورو برخو ځای بیل کړی دی. شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي چې د کرونا وایرس له وجې تعلیمي ادارو د بندېدو سره دغه علاقو طالب علمان د آنلاین یا د انټرنیټ د لارې زده کړې ترلاسه کوونکو څخه محرومه کړی شوي دي. وزیرستان د ځوانانو تنظیم مشر وایي چې که چېرې حکومت یې غوښتنه نه ومنله نو پایتخت اسلام آباد کې به د خپلو حقونو لپاره احتجاج کولو باندې مجبوره سي. او د کرونا وایرس په اړه چې وروستي څه تفصیلات دي د پاکستان څخه هم د دې پیل وکړو چې په پاکستان کې د کرونا وایرس څخه د ناروغه کسانو شمیره چې د سرکاري شمیرو تر مخه د دې د لاسه د مړه شوو خلکو شمیر په پاکستان کې د مهال 3542 ته رسیدلی دی او هم د دې وبا د لاسه د ناروغه خلکو شمیر د 180,000 څخه زیاته ده. پاکستان وزیر اعظم د صحت لپاره سلاکار ډاکټر ظفر میرزا ویلي وو که چیرې کرونا وایرس ځان بچ کولو لپاره په مکمله توګه باندې احتیاطي ګامونه خلک خپل نه کړي نو د جولای میاشتې وروستۍ 2 اونۍ به ډیر زیات خطرناکه ثابته سي. ډاکټر ظفر میرزا د خالي په ورځ د صحت په هکله په یو غونډه ته برخه اخیستو په وخت ویلي وو چې پاکستان د نړۍ په هغه اولنۍ 3 هیوادونو کې شامل شوی دی چې کرونا وایرس په زیاته کچه خلک اغیزمن کړي. پاکستاني چارواکو اندېښنه ښکاره کړې ده چې د بې احتیاطۍ له وجې به د جولای د میاشتې نیمایي پورې پاکستان کې د کرونا د وجې څخه د ناروغانو شمیره چې د 12 لکو ته ورسیږي. او د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو اتحادیې غړو وایي چې په هسپتالونو کې اوس کرونا ناروغان د کټان یا چې د بیمارانو ته یا اکسیجن ورکوونکي چې کوم حالات دي یا وینټیلیټرز دي د کمی سره مخ شوي دي. د ینګ ډاکټرز اسوسییشن مشر ډاکټر رضوان کندي وایس اف امریکا ډیوا ته وایي چې دغه مسله وخت په وخت راپورته کړې ده خو وایي چې تر اوسه پورې حکومت ورته پام نه دی کړی. خو بل خو به حکومتي چارواکي وایي چې څو ورځې وړاندې هسپتالونو ته 32 نوي بیډونه یا کټونه ورکړل او د اګست د میاشت پورې به تر 1000 پورې نور هم
بیلابیل هسپتالونو ته کټونه ورکړی سي او د حکومتي شمیرې ښایي چې دا وخت په ټول خیبر پښتونخوا صوبه کې د ناروغانو لپاره 4350 کټونه یا بیډز موجود دي چې پکې 1500 څخه زیات کټونه او د 100 څخه زیات وینټیلیټر چې د کرونا وبا له لاسه د ناروغانو لپاره ځانګړي کړی شوي دي. او په ټوله نړۍ کې به د کرونا وبا د لاسه د ناروغه خلکو شمیر 88 لک او 20,000 څخه زیاته شوې ده او هم د دې وبا د لاسه 4 لک 15,000 او د 50 څخه زیات خلک مړه دي. د امریکا د جان هاپکرز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په امریکا کې بیا د کرونا وبا د لاسه 22 لک 15,000 څخه زیات خلک ناروغ دي او هم د دې وبا د لاسه 1,19,000 څخه زیات خلک یوازې امریکا کې مړه شوي دي. افغانستان کې بیا د افغانستان د روغتیا د وزارت شمیرو تر مخه کرونا وبا د لاسه تر دا وخته پورې 581 خلک مړه شوي دي او هم د دې وبا د لاسه د ناروغ خلکو شمیر 8,833 ته رسیدلی دي. وایس اف امریکا ډیوا د فیسبوک پاڼه د لارې به هم تاسو ته ور په واره د خبرونو د تفصیلاتو څخه خبرو. تر بل وخت تاسو ته ښه وخت غواړم.